نن مو یو څو هغه سنت طریقې درته رااخیستې دي. د نن دغه میسج موضوع مو همدا ده چې هغه زموږ دی په خلکو کې یا د ناپامۍ د وجې یا د بېباکۍ د وجې د خلکو نه پاته کېږي، یا ورته پام نه یا ورسره بېباکۍ. زما ګرانو عزتمندو ورونو، په سنت طریقو کې ډېر لوی ثواب دی. د همدې سنت د ثوابو د حاصلولو په خاطر به موږ تاسو کوشش کوو چې دغه خبرې دا په خپل ژوند کې په عملي زندگی کې را ژوندی کړو. قرآن عظیم شان کې الله رب العزت په 2 سپاره کې د سورې بقره آیات شریف دی. الله پاک فرمایي فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. د دې سنت طریقو څخه مخکې یو پلاپدا یو خبره ځان پوکړي. رب العزت فرمایي چې تاسو ما یادوي زه به تاسو یاد کوم. د الله یادول دا د الله یادول د الله رحمت کول دی په موږ تاسو په خپل بندگانو. او کله چې الله رب العزت پر کوم چا باندې رحمت کوي د هغو لوی نشانه علما وای دا د چې الله پاک انسان ته د نیکو هدایت کوي او توفیق ورکوي. لا حول ولا قوت الا بالله. رښتیا او بشکه چې د هیڅ یوې نیکۍ توفیق بغیر له رب العزت نه نسته. الله به توفیق درکوي، بیا به انسان نیکي کوي. او د هیڅ بدۍ چې انسان په خپل قوت ځان نسي بچولی تر څو چې د الله حفاظت ونه کړي. اوس د الله رب العزت یادول خو د الله رحمت دی چې په موږ تاسو یې وکړي او الله د نیکو توفیق انسان ته ورکړي. او زموږ تاسو یادول علماوی پر 3 قسمه دي. د الله یادول، یو یادول د الله رب العزت هغه لوی لوی احکام، لمونځ، روژه، زکات، حج او څه چې د کولو حکمونه دي او د نه کولو حکمونه. د نه کولو حکمونه غیبت نه کول، درواغ نه ویل، رښتیا ویل، دا ټول د الله رب العزت یادول دي. او په دې ټولو کې خپل ځان له جلا جلا ثوابونه شته، مقام او مرتبه لري. در ټولو افضل ترینه هغه لمونځ دی. لمونځ الله رب العزت په ټولو اعمالو کې په خپل الله پاک فرمایي ما د یادولو لپاره لمونځ ادا کوي. اقیم الصلاة لذکر، دا د قرآن کریم آیات دی. نو که لمونځ کېږي هم د الله د یادولو لپاره کېږي، که ذکر کېږي هم د الله د یادولو لپاره کېږي، که حج دی هم د الله د یادولو لپاره کېږي، که روژه دی هم د الله د یادولو لپاره کېږي، که زکات دی هم د الله حکم دی. نو یو خدا سو علماوی د دین را وروسته په بنیادی انسانی زندگی کې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سنت طریقې خپلول او په هغو باندې ژوند تیرول او هغه مأثوره دعاګانې او اذکار چې نبی علیه السلام موږ ته ښوولي دي، د کور څخه د وتلو، د کور د ننوتلو، جومات ته د تګ طریقه او سنت اذکار، د ویده کېدلو، د رخصتېدلو. دویم د الله د یادولو او د ثواب او عین عبادت هغه قسم دغه دی. خو زموږ خلک ودې ته چې په سنت طریقه کې ثواب دی، د خدای رضا ده، ودې ته په دې نیت نه ګوري. نه دې وجې له موږ نه ډېرې طریقې پاتې دي. حال دا چې دا د خدای د یادولو د عباداتو دویم قسم دی. لمونځ د الله د یادولو لپاره کېږي که نه؟ څرنګه په کور ته په وتلو ننوتلو باندې هم دغه رنګه ثواب الله پاک تعالی درکوي. خاص کر چې انسان یې د سنت په نیت باندې وکړي چې دا د رسول الله مبارک دا هغه خبرې دي چې الله رب العزت ته خوش وي نبی علیه السلام کړي دي. نبی علیه السلام کور څخه څنګه وتلی دي، څنګه ننوتلی دي، جومات ته څنګه تللی دي وغیره، کپړې څنګه اغوستې دي، خوراک یې څنګه کړی دي، ویده سوی څنګه دي. له دې وجې زموږ څه ډېرې خبرې پاته دي. ولې؟ خو زموږ په دې سر نه خلاص چې په دې کې سوال. دریم هغه ذکر د خولې او د ژبې دی، د ژبې او د زړه دی. دست بکار و دل بیار که. اوس موږ وایي الله اکبر، موږ الله یاد کړي. که موږ وایي لا اله الا موږ الله یاد کړي. موږ وایي درود شریف وایو الله م یاد کړي. نو ګرانو عزتمندو ورونو، هغه یو څو سنت طریقې کومې دي. اوله سنت طریقه دا ده د شپې لوښي پټوي. خاص په نیت یې د سنت پټوي. شي پکې لویږي چې په دې وجې انسان ته قسمه قسم مریضي او وبا د شپې پکې راځي. وبا امراض نازلېږي د اسمانه په دې دنیا کې چې د الله بې خوښي، د الله بې ارادې، د الله بې حکم نه کېږي. د شپې چې نبی علیه السلام موږ ته دا ویلي دي چې تاسو لوښي پټوئ، په دې کې بیخي ډېرې پیدې دي، بیخي بې شماره پیدې دي. په دې څه خبره که شی نه ولو نو دا طریقه نبی علیه السلام بارک ښوولې چې په بسم الله یو لرګی یو تیره شی یو دای شی پر کښېږده، لکه اوس یو کاچغه د باټلۍ پر سر یې کښېږده، بسم الله پر ووایه، هم د شیطانه محفوظ اوسو دا لوښي.
حتی د شپې دروازه چې کومه ده د کور ته خلاصه مه پرېږدي. دا اوس زموږ ته د پاره پیدې خبره ده، دنیا د آخرت کې پکښې کې دي. سنت طریقې هغه دي، هم به ثواب وي، هم به ستا حفاظت وي، هم به ستا ګټې. اوس نبي علیه الصلاة والسلام بارک د شپې وي چې ویده کېږي ځئ څنډه دې کې د چا حفاظت دی؟ نبي علیه الصلاة والسلام بارک په دې طریقو کې ما درتول د عباداتو دویم قسم دی. نو یو سنت دا اصول چې د شپې لوښي پټول. او زموږ کورونه زموږ د ژوند داسې جوړ شوی دی، دروټلی راواخله تما د کسابۍ هغه چې هغه غوښې پر کاټي، هغه ډبرې، هغه دغه ته چې شوی، هغه لرګي ته هغه لرګی هم خلک نه پټوي. ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې سپي او پشان یې څټي. هغه زموږ د کورو مال دی. له دې وجې ته یې ګورې ورځ تر بلې مریضۍ ډېرېږي، ډاکټران هم ډېرېږي، میډیکلان هم ډېرېږي، پریشانۍ ګرد سره د انسان ګرد د کال پخوا په ګرد کال کې مریضي نه ول. مدینه منورې ته یو سړی راغلی د طبابت په نیز باندې برته طبابت ختم کړي. چا ورته ولولې؟ ولې څوک نه دی راغلی. زما ګرانو عزتمند ورونو، زموږ دا کور و کلی میډیکل جوړېږي، زموږ هر کور اوس میډیکل دی. دا ولې؟ د دې وجې چې زموږ هغه هر څه در خپل حد وتلی دي، زموږ خوراک هم در حد وتلی دي، زموږ هغه هره کیسه در خبره در خپل اندازه تېره شوې ده. یوه لویه غټه وجه دا ده چې موږ لوښي نه پټوو. لکه موږ چې خوراک کوو دغه یې پښې هم پکې لوېدلي، دغه یې بیا د بې ډېره مافیا حیوانان هم پکې لوېدلي. دغه اوس ته په خپله سوچ وکړه. دغه رنګه کله کله ناکله په لوڅو پښو ګرځېدل دا د رسول الله مبارک یو سنت دی. کله ناکله انسان په لوڅو پښو په د خپل کور کې دی وګرځېږي. زموږ مشرانو بزرګانو دا سنت روشندی کړی و په نیت د سنت باندې. نبي علیه السلام په ټیم زمانه کې خو دومره مسکیني وه چې د پښو د په پښه کېدلو لپاره به چپلۍ نه وې، که لوښي نه وي چې پښې. داسې یو غزوه راغلې ده چې په هغه کې صحابه کرام پر پښو باندې ټوکران یا داسې یو شی مې پیچلي دي چې د هغې غزوې نوم هم د دې وجې ورسره اوښتی دي. په دې مسافرۍ کې دونه شی به نه و چې پښو کړی وی. موږ تاسو ته خو الله پاک ډېر لوی نعمتونه راکړي دي، ډېر نعمتونه. زموږ ستاسو رڼا ته وګوره، زموږ ته یو اسرتو ته وګوره، زموږ ته یو خو نفس نه مړېږي. د دې واحده لار دا ده چې یو څه به موږ کنټرول پر لګوو، هر څه نه نصیب کېږي. د هرې تمنا پر کېدل دا د الله صفت دی. زموږ عمر په دې کې تباه شو چې موږ تمناوې پوره کوو. خواهشات دا د بادشاهانو هم نه پوره کېږي، او ضرورتونه د فقیر د هم الله پاک ورپوره کوي. نو چې ضرورت پوره شو خولۍ چپه یږده، داسې کږه داسې. زما ګرانو عزتمند ورونو، دریم شی چې دی، دریم هغه سنت چې اوس په خلکو کې پاته دی، 2 رکعات لمونځ د توبې بعد ذنب. چې ګناه وسوه چا کړي دي 2 رکعات لمونځ د توبې، موږ دا خو ډول ته غورځي، ګرد شپه غورځېدلی سي ډول ته، لیکن د لمانځه د زده کړې وخت ورسره نه وي چې تبلیغ سره کښېني تبلیغیانو سره. د خدای بندګانو دا اوس موږ کومه کیسه کړې. بل سنت سلام علی الصبیان ای الاطفال، پر کشنیانو باندې سلام ویل د رسول الله مبارک له خوږو له ښایستو سنتو څخه دي. د کشنۍ به د چا سبق زده کوي، چیش به زده کوي، له موږ نه خو یې زده کړي دي د شالې لا غورځول. افسوس موږ په دې کارنامو باندې ډېر د ډول ټکول به نه زده کوي. نو زما ګرانو عزتمند ورونو، بل سنت دا دی چې موږ هغه څښاک چې کله کوو په درېواره او په ناسته باندې. موږ دا خو د پیپسي او د مرنډا ټیمونه دي، بس سر خو مخلاصي زما په خبرو باندې. نو له دې وجې زما ګرانو عزتمند ورونو، په دغه ناسته په ناسته چښل او په 300 باندې چښل. او دغه رنګ بل سنت دی د دعا نه وروسته، د اذان وروسته دعا. یو خو دغه دعا د اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة، بل دا وخت د دعا د قبولیت دی. ځان لپاره دعا وغواړه، که دې هغه نسوه کولی ځان لپاره خو دومره مه بخیل کېږه، خو دعا خو وغواړه. او بل سنت دی د مسلم او قریبو د رشته دار د کلي په مخ کې، د کلي د انسانانو په مخ کې خندروی څېره خندل. انسان وخاندي، انسان څه وکړي؟ انسان وخاندي. خندروی د هغو په مخ کې په خندرویي څېره باندې پیښېدل دا یو سنت عمل دی. او بل سنت عمل دی صلات الضحا د څاښت لمونځ. او بل سنت عمل دی د سورة الاخلاص او د 2 قل هو الله، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، د 3 سورتو د ماخستن د ویده کېدلو په ټیم کې وینا.
او دغه رنګ بل سنت دی مسواک یقین وکړئ زه د لمانځه په کله چې په لمانځه کې د یو چا پر څنګ ودرېږم داسې د خولې بوی ځي سپین ږیری به مې دا یې بیا دغه دی چې که به طاقت ورسره کېږي زما د غاړې باندې ولې د خدای بندګانو په دې ټیم کې په دې سپین ږیري کې نو تا ته اوس څوک څنګه وایي چې تا د خولې بوی ځي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي کله چې تاسو دغه له ولاړ سئ وږه وخورئ پیاز وخورئ جومات ته مه ځئ چې تا نه چاته تکلیف ونه رسېږي ستا د خولې نه 100 ګزه خوړیڅکي ځي او ته په خبر نه ستا سره به ستا ښځه څنګه ژوند کوي ستا اولاد چې د تا نه چاره نه هغه به ستا سره څنګه ژوند کوي تاسو ولې په خبره نه پوهېږئ بعضې خلکو بریتونه دومره غټ سوي چې یا په پزو ننوتي یا په خولو ننوتلي د دې بریتو په باره کې د نبي علیه السلام خپله طریقه نشته کومه طریقه مسواک به صحابه کرامو در دې حد پورې ډېر زیات استعمالوي په غوږ کې به یې شو نبي علیه السلام یې که زما په امت ګرانه نه وی ما به د دې د هر لمانځه په وخت کې د مسواک مکلفه ګرځولې وی یو انسان چې انسانیت کې پکښې کې هغه ته د وینا څه ضرورت پیښېږي په خپله راولاړ شه دا په خپله خوله داسې په د یو ټوکر باندې وګوره دې ته د دې څه ضرورت پیښېږي په سپینه ږیره کې په 80 کاله کې تا دا قدر کې نه کوي زده چې ته خو جومات له ځې ته خو د خلکو سره مجلس کوې ته به د چا سره ګایېږې ته به د چا سره ورځې څوک به تا له راځي زما ګرانو عزتمندو ورونو دا ولې موږ ولې سوچ نه کوو همدغه رنګه بل سنت دا دی چې د خوبه راکښېنستل دا سترګې مږول دا سنت دی بل سنت دا دی چې د یو چا کور کوټې ته ور داخلېږي نو استئذان اجازه 3 واره ځینې اخیستل 3 واره غږ وکړه چې څوک ستا اجازه ده که څوک غږ نه ور چلو ولاړ سه واپس ایسې د چا په خونه باندې بس ډایرکټ مور ننوځ چا په کور باندې چا په کوټه باندې او دغه رنګه اودس وروسته د خوب نه چې راپورته شوې اودس وکړه موږ دا چې خو راپورته شي وځغېږ صاحب مان اے الله ته په موږ خپل رحم وکړي او دا رنګه بل سنت دی سلام علی من عرفت ومن لم تعرف کم سړی چې ته پیژنې او که نه پیژنې سلام هغو ته ویل سلام د مسلمانۍ او د اسلام نښانه ته خو مسلمان یې نو او دغه رنګه بل سنت دا دی چې د ډوډۍ نه به عیب نه راکاږي ترک عیب په طعام د ډوډۍ نه به عیب نه راوباسي بس که دې خوښه ویې خوره که دې نه خوښه بس یې پرېږده او بل سنت دا دی صلات الوتر که د تهجد په ټیم کې راکښېنستی شو هلته یې وکړه که نه شوې نو د خوب بس یې مخکې وکړه او بل دا دی لوی سنت دا دی چې انسان پر دغه 12 رکعاتو سنتو باندې همیشه توب وکړي او دا ټینګ ادا کړي لکه دا پښتانه بیا ماشاءالله دغه 12 رکعاته سنت 2 د سهار په لمانځه کې 6 د ماپښین 2 د ماښام 2 د ماخستن پر دې باندې نبی علیه السلام د یو په جنت کې د کور ذمہواري ده او بل کله چې د مجلس نه ولاړېږي دا دعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك او دغه رنګ دا درو دا سورست او دغه رنګ د قران کریم دروینا ورست در هر نیک عمل در کول ورسته د دې یو فضیلت علما دا نقل کوي وایي کله چې انسان دا ذکر وکړي که په دې مجلس کې د انسان خطا وي سوی الله به درته وبخشي او نیکی وي هره نیکي څه وروسته چې ته دا وکړې دا به د قبولیت مهر پر ولګېږي بیا به نه ضایع کېږي دغه خبرې دي الله رب العزت دې موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي السلام علیکم ورحمت